چمتال ولسوالۍ د بلخ ولایت یو له محرومو ولسوالیو څخه ده. د دې ولسوالۍ ولسونه د جهاد په دوران کې د جګړو له پیښو اغېزمن شوي وو او ولسونو یې د اسلامي امارت د مجاهدینو د روغتیا او بریا لپاره اغېزمن اقدامات او خدمات ترسره کړي دي چې د بلخ والي د دغې ولسوالۍ د خلکو د خبرو اوریدو او د ستونزو د حل په موخه چمتال ته سفر وکړ او د سیمې له قومي مخورو، دیني عالمانو او یو شمېر نورو مسؤلینو سره یې له نږدې وکتل. د یادې ولسوالۍ یو شمېر مشران په دغه ولسوالۍ کې د څښاک صحي اوبو، کلینیکونو او سړکونو نشتون له عمده ستونزو څخه یاد کړ او د افغانستان د اسلامي امارت څخه یې د حل غوښتنه وکړه. ځکه دا داسې یو مشکل دی، د سړک داسې یو مشکل دی چې موږ ته یو مریض پیدا شي چې موږ کله تر ښاره پورې ځو نو تقریبا په 2 ساعته په 3 ساعته موږ خپل مریض تر یو ډاکټر او تر یو روغتون پورې نشو رسولی. امارت طرفدار خو ګرد 100% موږ یو مسلمانان د ملت د نه ځوري، هر څوک چې هرې شعبې ته ځي باید کار یې زر خلاص شي. په ورته وخت کې د بلخ والي حاجي محمد یوسف وفا د چمتال ولسوالۍ د مسؤلینو، دیني عالمانو او عامو خلکو د خدمت او سرښندنو څخه خوښي وښوده او د اسلامي امارت د ساتنې په برخه کې د خلکو همکاري ضروري وبلله. دا یوازې د چمتال شهیدان تاسو شمار کړئ، یوازې د چمتال تکالیف او چابې شمار کړئ، یوازې د چمتال ګوډیانو شهیدانو فلجان شمار کړئ، نور ولایت مه شوروئ. نو دا مې په ګران دا نظام رانیولی دی، دا مې په قیامت بیا رانیولی دی، نو دې نظام سره باید چې ودرېږو. د یادولو وړ ده چې د بلخ ولایت ولسوالیو ته د بلخ والي پرله پسې سفرونه دوام لري او په بلخ کې د اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې د خلکو لپاره لازمې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي.